نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. شکریا له څه مودې راهیسې ټوخېده. ګلخان او د کورنۍ نورو غړو ورباندې ټینګار وکړ چې کلینیک ته دې ولاړه سي، خو شکریا نه منله او ګمان یې وکړ چې پخپله به وروسته له څه مودې جوړه سي، خو داسې ونه سو. د هغې ټوخی دومره زیات سو چې دا خپله ورنه په عذاب سو او سمیولا ته یې وویل چې له بازاره ورته د ټوخي شربت راوړي. ګلخان هغې ته د خپل سر دارو خوړلو زیانونه وویل. هاخوا نسیم او جمال خان یو ځای په لاره سره روان دي. دا چې چیرته ځي او څه سره وایي په ډرامه کې یې اورو. چای مې بازار کې څښلی دی، ناوخته شو. نسیمه ته لږ صبر وکړه چې کار مې دی در سره. ستړی مه شې جمال خانه باداره، راځه ولاړ یم. له لرې مې درته پام و، داسې په منډه روان وې لکه سپو چې را په منډه کړی. دکان ته روان یم، نن را باندې لږ ناوخته شو باداره، ځکه داسې په منډه روان یم. زم بازار ته ځم، ما ویل چې یو ځل به ستا دکان ته سر در ښکاره کړم، خو ښه شوه چې دلته مې ولیدې. لکه چې بوټان دې زاړه شوي باداره، او ژمي ته نوي بوټان اخلې که څنګه؟ هو، تېر کال ژمی مې ډېر ښه بوټان اخیستي وو، خو اوبو خراب کړل. ما ویل په وخت غم وخورم، بیا ژمي کې ګرانېږي. بس چې هر څنګه دې خوښه وي، زه دې په خدمت کې یم. که زاړه بوټان دې جوړول او که نوي دې اخیستل، خدای دې له خیره سره راوله. زاړه بیخي له جوړېدو وتې دي، ښه به وي چې نوي واخلم، خو چې ښه بوټان به در سره وي که نه. بس باداره راشه او خوښې که، زما دکان په خدمت کې دی. یو چا راته ویل چې نسیم ډېر قیمت فروشه دی او بوټان ګران خرڅوي. باداره نسیم دوره نازانه نه دی چې په خپلو اشنایانو به بوټان ګران خرڅوي. ته یو ځل راشه، بوټان خوښ که، په بیه کې به در سره ښه پوره ګزاره وکړم. ټوکه مې وکړه، خیر وسې. پوهېږم زه یو وخت هم بل ځای کې بوټان او سپلی نه اخلم، همدا ستا دکان زموږ خپل ځای دی، ځکه در باندې ډاډه یم. جماله باداره، دوه درې جوړه ډېر ښه او قوي بوټان سره پاتې دي. که زما منې همدا نن ورپسې راشه، هسې نه چې بل څوک یې درنه رامخکې شي. همدا تا مې پرزو دي باداره. یاره نن خو به ونه شي، خو که خدای کول نو سبا ورپسې خامخا درځم. تر سبا یې ګوره راته وساته. تر سبا به درته وساتم باداره، خو که سبا ورپسې را نغلې بیا به ګیله نه کې. یو خو دې وروستیو کې د کلي هره کوڅه له سپو ډکه شوې ده، نه پوهېږم چې ستا ورته پام شته که نه. هو زما هم ورته پام دی، احتیاط چې ورځ تر بلې کوڅه ډک سپي زیاتېږي. ګوره ته خو سهار وختي دکان ته ځې، ډېر پام کوه، خدای مه کړه چې د سپو ډله در باندې حمله ونه کړي. نسیم دومره نازوانه نه ده چې احتیاط به نه کوي. زه چې کله سهار وختي دکان ته ځم، نو له ځان سره یو کوتک د همدې لپاره اخلم چې سپي را باندې حمله ونه کړي. بس منم دي چې هوښیار سړی، دا دې هوښیاري ده، ډېر ښه کوي چې د ځان د دفاع لپاره له ځان سره کوتک ګرځوي. ښه ده باداره، که اوس دې اجازه وي زه به لاړ شم. زه په خیر لاړ شي، سبا چې دکان ته درلم بیا به له نږدې نه سره کیسې کوو. خدای دې وکړي چې لامدې یو ساعت سره چانټۍ ډکه سي، نورې اوبه وړل مې له لاسه نه سي. ملا یې راته ماته کړه. زرمینې خورې، ستړې مه شې، څنګه یې؟ ښه یې؟ ته ستړې مه شې، شکر یې. شکر دی ښه یمه، ته خپله څنګه یې؟ کور کې ټول لوی واړه ښه دي؟ خیر اوسې، ښه یو. ته خو کله اوبو پسې نه راتلې چې دا نن دې څنګه لار را غلطه کړې ده؟ حمیده انګور دې پلار کره تللې ده او که څنګه؟ حمیده لګیا وه، جامې یې مینځلې، ما ویل اوبه به زه راوړمه. ته چې له ما نه پوښتنه کوې نو زه به یم درنه وکړم چې شکیبا او نرګس ولې اوبو پسې نه راتلې چې ته یې رالېږلې. هغوی هم نن د جامو مینځل شروع کړي وو، ما ورته ویل اوبه به زه درته راوړم. شکر یې خوري، ناروغه شوې خو به نه یې؟ څنګه داسې کمزورې شوې؟ رنګ دې زیړه مړاوي شوی لکه ناروغه چې یې. دا څه وخت کېږي چې د خوراک لوېدلې یم،
یو شي ته مې زړه نه کیږي. خدای دې خیر کې څه در باندې سوي چې اشتها دې بنده او یو شي ته دې زړه نه کیږي؟ زم نه پوهېږم خورې چې داسې یو ناڅاپي څه راباندې وشول. له ټوخي دې ښکاري چې کومه ناروغي درته پیدا سوې ده. له ټوخي ډېره په عذاب یم. زاره یې راته شنه کړله. ډاکټر ته نه یې تللې؟ چې رښتیا درته ووایم نو ډاکټر ته نه یم تللې. سمیع الله راته وچ ادرک راوړي. دا څو ورځې هغه د چایو سره څکم. د ادرکو چای خو ټوخی ډېر زر ښه کوي. ما ته چې ټوخی پیدا سي نو دستي ځان ته له ادرکو چای دموم. مخکې به ورسره زر ښه کېدم خو دا ځل یې راباندې هېڅ تاثیر نه دی کړی او ټوخی مې ورځ تر بلې زیاتېږي. که زما منې نو یو ځل به کلینیک ته تللی وای او ډاکټر ته به دې ځان ښودلی وای چې ناروغي دې معلومه شوې وای. خدای مکه نوره در باندې سخته نه سي. یو څو ورځې به د ادرکو چای نورم وڅښم کېدای شي ورسره ښه شم. ولې په ځان سختي کوي خورې؟ هغه څنګه متل دی چې په ماس و دنیا تیره خدای دې نه کړي دا نابوده دنیا ډېره. لږ په ځان پام کوه. د څه شي سختي مې په ځان باندې کړې ده چې داسې راته وایې خورې؟ که فتح خان قوي خواړه او تازه میوه نه راوړي نو ګل خان یا سمیع الله باندې راوغواړه چې خواړه ونه خورې خدای مکړه نور هم کمزورې کېږي. شکر دې یو شي کمه یم راته نشته. تازه میوه هم راته راوړي او شنه ترکاري هم راته راوړي خو د ما یو شي ته زړه نه کېږي. په زوره یې خوره چې څو ورځې دې خواړه وخوړل بیرته به دې رنګ ځای ته راسي. کور کې م راته ټول همدا خبره کوي چې خواړه وخورم. دا ځل به سمیع الله ته ووایم چې د اشتها شربت راته راوړي. او د اشتها شربت هم درته ښه وي. او یو بل کار وکړه خورې چې کور ته لاړې نو نرګس یا شکیبا ته ووایه چې ګرم آش درته پوخ کړي تود یې غړپ کړه چې سینه دې پخه سي. خیر اوسې همداسې به وکړم. له ټوخي دې داسې ښکاري چې سینه وبغل سوې یې. یا ډاکټر ته لاړه شه او یا ښه خواړه وخوره چې بېرته راښه شې. ما چې له لرې ولیدې بیخي مې ونه پېژندې. زړه مې درته بد شو. تاسې له لاسه به زه سوال ته کښېنم. له خیر سره ټول زما دکان ته راټول شوي یاستئ. لاړ شئ لږ د غفار د دکان ګل او په تاسو ته سر وښکاره کوي. ناظره تا له چا سره لګیایي باداره؟ تا ته دې ویل شي مچانو ته لګیایي. هېڅ په خبرې نه پوهېږي. وځئ وځئ زه خاورې وګټم. ګټه خورانه ټوله تاسې خورئ. نو مچان کله په خبره پوهېږي او د خدای زوروره. لرې دې له مخې په خبره نه چې په وهلو هم نه پوهېږي چې لاس وژنم شل نور راځي. نو بیا یې پرېږده باداره هسې دې ځان مه ستړی کوه. څنګه یې پرېږدم؟ تا ته دې ویل شي راشه ته به را سره یو ځای شه چې ویې وژنو. ناظره څومره به ووژنو؟ دا خو یو او دوه نه دي باداره. نسیمه رېمداد ته م زنګ وهم چې راشي او لرې دې له مخې مچانه سره وژني. ګینې دواړه به غرق شو. یاره باداره عجب سړی. مچان به څه وي او خوراک به څه وي؟ نسیمه ما سره د خلکو غم دی. تا ته دې ویل شي مچان خو میکروبونه لري. هر څه به راته میکروبي کي او لرې دې له مخې خلک به پرې ناروغان شي. ناظره دا خبره دې منمه. باید د دکان پاکوالي ته ډېر پام وکړي. ګینې بیا درنه خلک سودا نه اخلي. ما غوندې پاخور به په ټول کلي کې نه وي. رښتیا دا ته موبایل کې په څه شي لګیا یې له خیره سره چې ستر ترې نه راجګوې؟ انټرنیټ کې لګیا یم. په ټول کلي کې همدا ستا د دکان مخې ته ښه کار کوي چې اوس رانه د دې پیسې ونه غواړې باداره. نه نسیمه تا ته دې ویل شي که د دکان په سر هم کښېنې نو کښېنه خو لرې دې له مخې چې سودا دې په کارېده نو بل ځای به یې نه اخلې. نه باداره نسیم دومره نازوانه نه دی چې د ناظرګل دکان به وي او هغه به بل ځای کې سودا اخلي. له خولې نه د قربان شم. د انټرنیټ کې څه شی وي؟ بس هر څه پکې پیدا کېږي. نو چې داسې ده تا ته دې ویل شي ما له دې غمه خلاص که که نه؟ د څه شي غم ناظره؟
انټرنیټ کې راته له مچانو د خلاصېدو څه چل راوباسه له خیره سره. انټرنیټ کې د دې لټولو ته ضرورت نشته باداره، زه درته اسانه لاره ښیم. ښه دا خو به در سره ګټه مرسته وي یاره. داسې به وکړي چې د ولسوالۍ بازار کې به 2 متره جالۍ واخلې او چې هر شي ته مچان نازي هغه پکې پټ کا. دا خو ډېر اسانه کار دی. د ګوړې او پتاسو بوجي ته به هم جالۍ راوړم او ځان ته هم. ځان ته یې د څه شي لپاره راوړې باداره؟ لرې د له مخې له ګوړو او پتاسو نه ما ته زیات مچان راځي. یاره ناظره ښه چیر مې نشي کور کې رانه د شولې وریجې غوښتې وې، تا سره شته که له غفار نه یې واخلم؟ بېغمه شوه، داسې شولې وریجې به درکړم چې ټول عمر به یاد ساتي. ښه نو باداره 2 کیلو خو ترې راته وتله، که ښې وي بیا به درنه نورې هم یوسم. بېغمه اوسه چې چا رانه وړي، لرې د له مخې بیا ورپسې راغلي دي. ناظره تیږې دې په اندازه برابرې دي او که نه؟ تا ته دې ویل شي نسیمه، پخوا د اوسپنې وزنونه نه وو، همدا تیږې وې. دا مې له اوسپنیزو وزنونو سره تللي. مقصد چې وزن یې برابرې باداره او کمی ونه لري. لرې د له مخې زیات به وي او کم نه، بېغمه اوسه. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. په کلي او شاوخوا ځایونو کې کوڅه سپیر ډیر سوي وو. نسیم او جمال خان دواړه اندېښمن وو ځکه دوی هره ورځ د ولسوالۍ بازار ته تګ راتګ کوي. دوی دا هم اوریدلی وو چې په سپیو کې ځینې لیونی دي او ځینې کسان چې په مخه ورسي داړي. نسیم جمال خان ته وویل چې له همدې ویرې چې لیونی سپي ونه داړي دی هره ورځ د تګ راتګ په وخت له ځانه سره ډانګ ګرځوي. له بلې خوا نسیم د غفار په دکان کې ناست دی. دا چې هلته څه تیریږي او دوی په خپلو کې څه سره وایي اوس یې اورو. غفاره دکان دې څنګه دی؟ چلیږي که نه؟ یاره کریمه که رښتیا را باندې وایي نو خونده یې نشته. له کومې ورځې راهیسې چې ناظر او رنداد په کلي کې دوکان جوړ کړی زما کاروبار خراب شوی. نو دا ولې؟ د ناظر دوکان نوی دی، ډېر خلک له هغه نه سودا وړي. نه دا خبره نه ده. زه چې څومره خبر یم نو ناظر خلکو ته سودا په پور هم ورکوي. په همدې خاطر ډېر کلیوال دغه دکان ته ورځي او سودا ترې کوي. او پور ورکوي؟ خو ناظر نه پوهېږي ځکه خلکو ته پور ورکوي. تا خو م دوکانداري کړې ده، یو څه به درته معلومیږي. کوم دوکاندار چې پور شروع کړ نو دوکان یې ختم وبوله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نسیمه دا سودا دې بیرته د څه لپاره راوړه؟ غفاره مې نه ده اخیستې باداره، دا سودا مې د ناظر له دوکانه راوړه. نو بیا دې زما دوکان ته ولې راوړه؟ پرې ځوروي مې که څنګه؟ نه غفاره، نسیم دومره نازوانه نه دی چې څوک به ځوروي. کڅوړه کې څه شی دی؟ دا غټې وریجې دي، په کور کې راته ویلي وو شوله تې پخوي. سمه خبره وکړه نسیمه، غټې وریجې دې ناظر په دوکان کې اخیستي، نو د غفار دوکان ته ولې راغلی؟ لا دلته ځکه راغلم چې ویې تلم. څه شی؟ د تللو لپاره دې دلته راوړي دي؟ ولې ناظر تله نه لري؟ لري، خو زه باور پې نه لرم. ناظر چې کوم کاڼي په تله کېږدي خدای خبر چې له کومه ځایه به راوړي وي. ما ته سم کاڼي نه ښکاري.
د ناظر کاڼي خوشي سپیره کاڼي دي. د دوکاندارۍ لپاره خو خلک سم کاڼي راوړي چې د هرې کیلو شمیر پرې لیکلی وي، لکه زما کاڼي. دا دی وی ګوره. ته ښه وای غفاره، د ولسوالۍ په بازار کې هم ټول دوکانداران همدا کاڼي لري. ناظر ډیر چالاکه سړی دی، په دې کې خامخا کوم چل شته. په چالاکۍ کې خو شک نشته، مګر اوس یې بیخي عجیبو کارونو ته ملا تړلې ده. اوس خو نو تاسې هم سودا ځنې وړئ، زه به څه نه پکې وایم. غفاره باداره، ته یو ځل دا وریجې وتله چې څومره دي؟ سمه ده، په تله کې یې کېږده. کېمې خدای، ښه اوس وګوره چې څو کیلو دي؟ دا خو 1.5 کیلو دي. څه شی؟ 1.5 کیلو؟ ته وګوره دومره کم به نه وي. که زما په خوله باور نه کوې نو په خپله یې وګوره. نسیم دومره نازوانه نه دی چې چا پسې به بد وایي، مګر د ناظر نازواني بیخي تر اندازې زیاته شوه. ولې څه خبره ده؟ کمې درکړي دي؟ خو دې کمې راکړي لاله، پوره 1.5 کیلو کمې دي. ما 2 کیلو ځینې اخیستې وې، خو دی 1.5 کیلو راته تللي دي. هلته مې هم شک پرې راغی، خو ګمان مې نه کوه چې دومره به کم وي. دا خو یې سخت ظلم ته ملا تړلې ده. دا یې لومړی وار نه دی باداره، یو وار مخکې مې هم سودا ځینې وړې وه. کور کې راته ویل چې سودا دې کمه راوړې ده، خو ما نه منله. اوس خو دې ومنله چې کمه ده، بل ځل پام کوه. زه په دې ګیلمن یم چې ولې زما نه سودا نه وړئ. تر اوسه مو سودا له ما وړه، خو کله چې ناظر دوکان خلاص کړ زه مو هیر کړم. ته ښه وایې غفاره، زمونږ کور ته ډېر وخت سودا نسیم راوړي، دا دغه تېروتنه ده. زه ډېر وخت سودا د ولسوالۍ له بازاره راوړم، کله کله دلته واخلم. خیر د ولسوالۍ له بازاره پروا نه لري، خو چې په کلي کې دې اخیسته ما ته به راتلې، مګر تا د نوي دوکاندار په راتګ سره زوړ دوکاندار هیر کړ. زه خیر تیر په هیر، دا به یا زما غلطي وه یا لټي، خو له دې وروسته به له ناظر نه سودا وانخلمه. که مې کور ته کومه سودا په کار وه سیده به تا ته راځم باداره. دا دی ملایانو اذانونه وکړل، خو مجید لا نه دی راغلی. پخوا خو به دومره نه ناوخته کېده. خدای د خیر ورپېښوي. لکه چې راغی. شازي چیرې؟ دلته یم په کوټه کې. ستړی مه شې. ښه ده شي. ولې دومره ناوخته شوې؟ خیرات خو به و. زه د له اندېښنې مړه کم. د دوکان کارونه مې ډېر شوي دي. څنګه ډېر شوي دي؟ پخوا خو به د کارونه وختي ختمول. نن یو نفر راغی، ویل چې کړکۍ راته جوړې کړه. له ما سره لرګي کم وه، ولسوالۍ بازار ته لاړم چې لرګي واخلم. ځکه دومره ناوخته راغلی. ما ویل چې تر اوسه به په دوکان کې وي. نه، د ولسوالۍ په بازار کې راباندې ناوخته شو. لاره اوږده ده، سړی ستړی کوي. ستړیا به دې اوس ختمه شي، ډوډۍ به درته راواخلم. نه تږی یم، یو ګیلاس چای راته راوړه چې وڅښم. وخت خو د ډوډۍ دی، د ماخوستن اذانونه یې وکړل. ډېر ناوخته دی، چای به بیا له ډوډۍ وروسته وخورې. یاره شازي، که دې پوس پوره وي نو تر ډوډۍ مخکې چای راته راوړه، له تندې مې نفس خیږي. چای خو اسانه دی، دلته تیار ایښی دی، همدا اوس به ګیلاس درته ډک کړم. خدای دې خیر درکړي. واخله. راکه. دا چای خو ماته لږ زوړ ښکاري، رنګ یې ماوښتی دی. ډېر زوړ نه دی، هسې رنګ لږ اوښتی، ګنې سوړ نه دی، ډېر سور دی. ته یې وګوره، مازدیګر مې میلمنو ته پوخ کړی و. میلمنو ته یې دم کړی و؟ میلمانه څوک و؟ میلمانه نه، میلمنې راغلې وې. څوک وې او د څه لپاره راغلې وې؟ نن بیا لاجورده ترو راغلې وه، یوه بله ښځه هم ورسره وه. هغه مې نه پېژندله، خو داسې ده چې څوک به وه. ښه لاجورده راغلې وه، هغه د پوردل دوکاندار ترور ده. څه شی؟
د پردل دکاندار ترور هغه د ولسوالۍ په بازار کې چې دکان دی او ته کله کله سودا ترې راوړې. او د هغه ترور ده. نو ته څه پرې خبر شوې؟ چا درته وویل چې د پردل دکاندار ترور ده؟ نورې څه کوي؟ بس زه پې خبر شوم. دا خو عجیبه ده، زه یې نه پیژنم، خو ته پرې خبر یې چې دا ښځه څوک وه؟ دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې له قدر او عزت یې وکړه که نه. ډوډۍ چې اوهو، څه چې مې په واس پوره و هغه مې ورسره وکړل. ډېر ښه کار دې کړی دی، وایم آفرین دې وي در باندې. نابلده مېلمانه چې د چا کور ته ورشي ډېر قدر یې کوي. زمونږ کور ته که بلد مېلمانه راشي که نابلده، زه یې قدر کوم. ښه کوي، دا کار دې زما ډېر خوښ دی. دا ګیلاس در ونیسه. نور چای څښې؟ نه، همدا یو ګیلاس مې بس دی. تنده مې یو څه پرې ماته شوه، نور به بیا له ډوډۍ وروسته وڅښو. اوس نو ډوډۍ راواخله چې ناوخته دی. مینې، دسترخوان او پتنوس دواړه راواخله، هله ژر کوه. کلیوالو، یوه شېبه کښېنئ، ملا صاحب یو څو خبرې کوي. په دواړو سترګو مونږ به کښېنو، خو خبره څه ده؟ خدای دې اجر درکړي. تاسې یو وار کښېنئ، خبره به معلومه شي. خیر ویسئ. ګورئ، کلی شئ چې د ملا صاحب خبرې واورو. نن به د اسلام د مبارک دین له نظره له ښځو سره د ظلم او تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړو. دا خو ډېره ښه خبره ده، مونږ به یې د زړه په غوږونو واورو. خدای پاک دې اجر درکړي. زما د دین ورونو، الحمدلله مونږ او تاسې ټول مسلمانان یو، او د مسلمان وظیفه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروۍ له خپلو ښځو سره ډېره نیکي وکړو او په ښو اخلاقو چلن ورسره وکړو. بېشکه ملا صاحب، خدای دې مونږ ټولو ته دا وس راکړي. زمونږ ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له خپلو مېرمنو سره له ظلم نه منع کړي یو. له بده بخته په دې وروستیو کې له ښځو سره ظلمونه او تاوتریخوالی ډېر شوی دی، هم زمونږ په کلي کې او هم په نورو کلیو کې. سرور خان دې خدای وایي موږ باید داسې ونه کړو. ملا صاحب، ډېر خلک خپلې ښځې وهي، ځینې داسې پیدا کېږي چې جوش اوبه پرې اچوي. استغفر الله، دا ډېر ستر ظلم دی. داسې خلک کم نه دي چې داسې ستر ظلمونه کوي. پوهېږم، خو موږ باید د یو مسلمان په حیث داسې کار ونه کړو، ځکه چې د شریعت خلاف کار دی او زمونږ مبارک دین موږ ته اجازه نه راکوي چې له خپلو مېرمنو سره داسې ظلم وکړو. همداسې د ملا صاحب په ډېرو کورونو کې له ښځو خوارانو سره ډېره بده رویه کېږي. بېچارهګانې ټوله ورځ د کور او اولادونو په کارونو کې ستړي تېرې کړي، او بیا چې خاوند کور ته راشي سپکې سپورې خبرې ورته کوي او وهي یې. دا هیڅ ښه کار نه دی. ښځې خو په سړیو ډېر حقونه لري. همداسې ده، هم سړي په خپلو ښځو حقونه لري او هم ښځې په خپلو سړیو باندې حقونه لري. خو ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه هیڅ حق نه پرې لري. و ملا صاحب، همداسې خلک مې په خپلو سترګو لیدلي دي. خو داسې نه ده، په ډېرو آیاتونو او حدیثونو کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. مخکې مې درته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانان له ښځو سره له ظلم کولو نه منع کړي دي. خدای دې مونږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې له دوی سره په مینه او محبت چلن وکړو. آمین. آمین آمین. الله جل جلاله د سورۃ النساء په 19 آیات کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف، یعنی له ښځو سره په نیکۍ چلن وکړئ. رفتار، خبرې او هر څه مو باید ډېر نرم او نیک وي. نو زما مسلمان ورونو، له دې وروسته مو زړونه نرم کړئ او کوښښ وکړئ چې له خپلو مېرمنو سره مو نیکي وکړئ. که داسې وکړئ نو هم به تاسې خوشحاله یاست، هم به الله جل جلاله د ناراضي وي. ډېرې ښې خبرې دې وکړې ملا صاحب. خدای پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي چې عمل پرې وکړو. آمین. خدای دې ټولو ته توفیق ورکړي. آمین. آمین. دا دعا به په ګډه سره وکړو چې الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې له ښځو سره د شریعت له لارښوونو سره سم چلن وکړي. آمین یا رب العالمین.
نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. د مجید دوی کره میلمنې راغلی وې. شازیه حیرانه وه چې دوی څوک دي. کله چې مجید کور ته راغی ورته ویل چې هغه په عمر پخه ښځه لاجورده ترور د پردل دکاندار ترور ده او هغه بله ښځه چې ورسره راغلی وه هغه به یې هم کومه خپلوانه وه. شازیه که هر څو له مجیده وپوښتل چې دوی د څه لپاره راغلي وي خو مجید حقیقت ونه ویل. خو شازیه ته یې سپارښتنه وکړه چې کله هغوی بیا راغلل نو ښه قدر او عزت یې وکړي. اوس به په ډرامه کې واورو چې د فتح خان په کور کې څه تیریږي. پنجام زر سره کړم چې را باندې ناوخته نشي. مور به مې وږې وي. خدای دې وکړي چې اړ سره روغه شي. دا بوی خو ډیر خوندور را لګیږي. شکیبا څه شی پخوي؟ چې بوی خوندور در لګیږي نو خامخا به پوهېږي چې څه شی پخوم. بوی ډیر آشنا دی خو زړه ته مې نه راځي چې څه شی به وي. صبر چې زه را پیاد کم. سمه ده که به دې ښودو نو ډېر به تکړه یې. نه یا ته مې نه راځي چې دا به د څه بوی وي. ته یې راوښیه. زه به لږ نقل درکړم. داسې شی پخوم چې تا ته ډېر خوند درکوي. په لاسو دې برکت شه. داسې وګایم چې عاد یې نشته. وایم زه به یم داسې په مړه ګېډه وخورم چې ته سبا پورې مې نس پې ډک وي. دارو دې شه. یو وارې راوښیه چې شی دي بیا ووایه چې دوا دې شه. آش. څه شی؟ آش پخوم آش. نو تا خو ویل چې داسې شی پخوم چې تا ته ډېر خوند درکوي. خدای دې کبر نه کوي. آش خو زه هېڅ نه خورم. ولې تا ته آش خوند نه درکوي؟ خوند خو څه کوي چې بل څوک یې هم خوري ما ته خوند نه راکوي. دا نو ستا ګناه ده چې خوند نه درکوي لاله. ګنې آش خو ډېر ښه شی دی. یو بل شی پخه که آش په همدې ځای پرېږده. بل نو چې شی پخه کړم لاله؟ په کور کې هېڅ هم نشته چې پاخه یې کړم. هګۍ خو به وي هګۍ پخې که. که نه وي زه به یې له فارم نه درته راوړم. سمه ده تا ته به هګۍ پخې کړم. هسې مې ټوکې در سره وکړې. آش مې مور ته پخوم چې ناروغۍ یې ورسره ښه شي. هغه شربت مې چې ورته راوړی و هغو لکه چې هېڅ تاثیر نه دی پرې کړی. نه نه ده ورسره ښه شوي. وچ ادرک یې چې په چایو کې اچول له هغو سره هم نه ده ښه شوي. نه ته یې په خپله وینې چې نه ده ښه شوې لاله. هره ورځ چې تېرېږي ټوخی هم پسې زیاتېږي او ډنګرېږي هم. نو بیا آش ولې ورته پخوي؟ ته وایې چې د آش په خوړلو به روغه شي؟ نه پوهېږم لاله. خدای دې وکړي چې ورسره روغه شي. ولې نه پوهېږې؟ تا خو د ډاکټرۍ درسونه لږ ویلي دي. نو ډاکټره خو نه یم. خدای خبر چې دا به کومه ناروغي وي. هره ناروغي جلا نښې لري. نو بیا آش ما ورته پخوه. یو بل شی ورته پاخه که چې لږ ورسره قوي شي. مور مې پخپله راته وویل چې راته پاخه یې کړه لاله. دا مشوره لکه چې بل چا ورکړې ده. زرمینې ترور ورته ویلي وو چې د ګرم آش په خوړلو سره یې ستونی ښه کېږي او ټوخی هم ورسره ورکېږي. یاره زه خو وایم تر څو چې ډاکټر ته ولاړه نه شي او سمه تداوي ونه کړي په دې شیانو نه ښه کېږي. زه هم دا وایم اول باید ناروغي معلومه شي چې څه ناروغي لري. له هغې وروسته درمل وخوري. خپل سر درمل خوړل تر ګټې تاوان ډېر لري. خو مور د هېچا خبرې ته هم غوږ نه نیسي. ډاکټر ته نه ځي وایي ښه کېږم. خدای دې وکړي چې دا یو کاسه ګرم آش ګټه ورته وکړي. خدای دې وکړي چې خیر وي. ډاکټر صاحب خو ډېر ځنډوکو. که په زرخوني لور مې څه وشول نو زه به ټول عمر ځان ونه بخښم. دا هر څه زما له لاسه وشو. ډاکټر صاحب لور خو به مې ژوندۍ وي. خدای دې د اولاد د مرګ درد نه درښیي. شکر وباسه چې لور دې خدای له مرګه وساتله. خدایا ستا ډېر ډېر شکر. ډاکټر صاحب اوس څنګه ده؟ پوش راغلی ده که نه؟ له مخکې حالت ښه شوی. خدای دې له تا سره ډېر ښه وکړي.
ډاکټر صاحب چې زما د لور ژوند دې وژغوره. خو له دې وروسته بیا داسې تېروتنه تکرار نه کړي چې د یو کس درمل بل ته ورکړي. اوس مې عقل سر ته راغی. د لور دا درد مې چې په یاد وي په ژوند به بیا داسې تېروتنه ونه کړم. ښه زه ځم چې نور ناروغان راته انتظار دي. ته اندېښنه مه کوه، لور به دې ژر له خیره روغه شي. ډاکټر صاحب تا خو راته ونه ویل چې لور مې پوش راغلی ده که نه؟ همدا څو شېبې مخکې یې سترګې وغړولې او له بېهوشۍ راووته. کور دې ودان که ستا مرسته نه وای نو ما خو لور مې د مرګ خولې ته ورکړې وه. دا ښه به دې کله هم نه هېرومه. ډېر درنه خوشحاله شوم. خوشحاله اوسې، دا زما دنده ده چې څومره وس مې رسي د خلکو د روغتیا لپاره کار کوم. ډاکټر صاحب زه کولی شم لور مې یو ځل له نږدې نه وګورم چې ډاډه شم؟ وروسته به یې وګورې. پرېږده چې اوس لږ ساعت آرام وکړي. خیر دی ډاکټر صاحب اجازه راکړه په منډه یو ځل ګورم چې اوس څنګه ده. ما خو درته وویل چې اوس له مخکې نه ښه شوې ده، خو چې ته دومره ټینګار کوې نو سمه ده ورشه ویې ګوره. خدای تا تر ډېره زموږ له سره نه کموي. زرغونې لورې سترګې مې روښانه چې په هوش راغلې. اوس څنګه یې؟ کوم ځای خو به دې درد نه کوي؟ داش چې مړه وای. خدای دې وکړي. داسې ولې وایي؟ چې تا ته ګرانه نه یم نو په ژوند څه وکړم پلاره؟ داسې خبرې مه کوه لورې. هر اولاد مور و پلار ته ګران وي. خو تا ته امید له ما نه ډېر ګران دی پلاره. نوې جامې هماغه ته اخلي، له بازار نه ورته د خوراک شیان هم راوړي او چې ناروغ شي ډاکټر ته یې بیایي. خو زه در باندې هېڅ ګرانه نه یم. ما وبخه لورې، بیا به داسې کار نه کوم. څنګه مې چې امید اولاد دی دغسې ته مې اولاد دی. رښتیا هم چې زه ستا په قدر نه پوهېدم، خو اوس پوه شوم. نور چې امید څنګه نازوم دغسې به تا هم نازوم. خو اوس دې خدای ته یو ځل راته ښه کړي. رښتیا وایې پلاره؟ هو لورې دا مې در سره ژمنه ده چې څنګه پام امید ته کوم همداسې به تا ته هم کوم لورې. واره وراره څه وایې ترورې؟ دا مې درته ویل چې راغلی یې چورتونه کې ورک ناست دی. یا څه خبره ده؟ هېڅ خبره هم نه ده عابدې ترورې. هسې ستا د چرګو او چرګانو په سیل وم. پوهېږم چې زړه کې دې څه خبره شته. هره خبره چې وي ما ته یې ووایه. له ګل مکۍ سره په کړي ظلم پښېمانه یم ترورې. ډېره مې وځوروله. زه به درته څه وایم هغه پاره وراره، پر تا خو هر وخت زما ښې خبرې بدې لګي. خو له ګل مکۍ سره په کړو کارونو مې درنه ډېر زړه مات شوی. پوهېږم ترورې چې ستا به هم زړه مات شوی وي. ستا خو لا څه چې اوس مې زینب لور هم رانه زړه تورېده. څنګه به درنه نه زړه تورې کېږي چې په مخ یې په مور سرې وینې روانه وې. اوس چې له ګل مکۍ سره ظلم رایادوم نو له ځانه مې کرکه کېږي. هېڅ په هېڅ او په نه خبره مې دومره وکړوله. زما خو باور نه شي چې دا خبرې دې ته کوې او دې ته حیرانه شوم چې څنګه داسې ناڅاپي پښیماني درته پیدا شوه. تا ته خو به چې ما وویل له ګل مکۍ سره ښایسته شپې او ورځې تېرې کړه نو ویل به دې چې ته زما په کارونو کې کار مه لره. د ملا صاحب خبرو راته پښیماني پیدا کړه. هغه دې خیر وسي چې زه یې پوه کړم. کنې ما خو ګل مکۍ ته بیخي د انسان په سترګه نه کتل. هره ورځ مې ژړوله. ملا صاحب سره دې خدای ښه وکړي چې ته یې پوه کړی. خو دا راته ووایه چې ملا صاحب درته څه وویل؟ ملا صاحب د قرآن کریم مبارک آیت ولوست چې الله پاک فرمایلي وعاشروهن بالمعروف، یعنی د ښځو سره په نیکۍ چلند وکئ. ملا صاحب له ښځې سره د نیک چلند فضایل بیان کړل. ویل له ښځې سره په مهربانۍ چلند پیغمبري اخلاق دي او موږ ټول یې باید عملي کړو. کاش چې په آیتونو او حدیثونو چا عمل کولی او دې خبرو ته چا کتلی. دلته خو څوک ښځو ته بیخي د بني ادم په سترګه لا نه ګوري. اکثره مېړونه خو ښځو سره لکه د غلامانو چلند کوي. زم یو له همدې خلکو نه وم چې په ګل مکۍ مې بیخي زړه نه سوځېده. ګوره بچیه، زه به یا مړه یم یا به ژوندی یم، خو دا خبره مې په یاد لره چې په کور کې نیک چلند کور به له تشبیه جنت کوي
او له ښځې سره ظلم او زیاتی کور بلا تشبیه دوزخ کوي. نو خپل کور دې مه دوزخ کوه، جنت یې کړه جنت. که ته ګلمکۍ وځوروې په دې به تا ته خوشحالي پیدا نشي، خو که خوشحاله یې کړې نو ته به هم خوشحاله شي. د دې وروسته به د ملا صاحب او ستا خبرې کلکې په غوږ کې ساتم، خو اوس راته یوه لار راوښیه ترورې. د څه شي لاره در وښیم؟ هېڅ نه پوهېږم چې اوس ګلمکۍ ته په کومو سترګو وګورم، څنګه یې راپخلا کړم او هغه به ما وبخي که نه؟ په دې خبره دې ډېره خوشحاله کړم بچیه. مشران وایي چې هر وخت له اوبو نه راوباسې تازه وي. نو اوس هم سره وخت دی، له ګلمکۍ نه بخښنه وغواړه او بیا یې مه ځوروه. چې دا ځل راته بخښنه وکړي بیا به ورسره په ټول عمر کې ظلم زیاتیا ونه کړم، خو باور مې نشي چې له دومره ظلم وروسته دې راته بخښنه وکړي. ګلمکۍ به په دې خبره ډېره خوشحاله شي چې ته په خپلو کارونو پښیمانه شوی یې. هېڅ خفګان به په زړه کې پاتې نه شي او خامخا به بخښنه درته وکړي.